د ناول لیکونکی جاوید اوربل دی. هغه ځوان لیکوال چې د حالاتو انځورکشي د خپل قلم په زور د کلماتو په توسط داسې رانغښتې ده تر څو په ټولنه کې روان حالات ښه رابرسېره کړي. موږ درې بلابسې د ده په ګوتو پنځونکی ناول دی. د کرکټرونو ترڅنګ په ځانګړي مهارت په ټولنه کې شته ناخوالې او نیمګړتیاوې په یو منظم طور زموږ او ستاسو تر وړاندې ایښي دي. هغو موضوعاتو ته یې ګوته نیولې ده چې زموږ کمبود دی ولې متوجه ورته نه یو. د ناول لومړی برخه پوښتنه نه وه، دام و دام. په ما باندې هم سیمپیانو د رازونو هدیره نومېښی و، خو دا ځل رانه حال ولیږلی شو. زما د خوښۍ اندازه خپله ولګوئ چې ضروري معلومات مې هم له چا سره نه شریکول، خو د دوی سره د لیدو خبر مې فیسبوکي کړ. موږ درې بیا یو ځای کیږو. نن د یوې لویې خوشحالۍ ورځ ده. دستي لیمه چټ ته راغله. تر سلام وروسته یې ولیکل دا دوه خزیندې څوک ښیې. زما څه دیله سر ته راغی چې کیسه دې ګلجانۍ کړه. له ځان سره مې وویل څه ضرور چې خلک په ځان له اوله سره خبره وي او د ملګرو د لیدو څخه د لنګې غوا شر جوړوي. د خپل همیشني عادت سره سم چې نجونو ته لکه لمر ګلې په مغزیمات یم ورته ومې لیکل زیږکۍ او پیری، یعنې عبدالعلیم او سید محمد. د کټ کټ خندا سټیکر یې راولېږه. وروسته یې ولیکل چیرې زرینه ماڼۍ، هغه چیرې د غونډۍ هوټل کانټیننټل اوم سالون. لکه د شپې توشه کې ته څوک در خویږي او بیا بیرته درنه وښویږي چې ته سترګې پسې وغړوې دره کې نه وي. لیمه تر له همداسې لاړه چې لاړه. موږ په ټاکلي ځای کې تر ټاکلي وخته 3 پاوه وروسته سره غیږ په غیږ شو. لومړی خبره مو یو بل ته ښکنځل و. موږ د جلا کېدو پر وخت لغړزنې پر لمر سوي بېرنګه جامې پر تن او د ډیرانو په دوړو ککړ چاودلي لاسونه او پښې وو. اوس د امریکې د متحده ایالاتو او د ټولې نړۍ د بې درکه ډالري سخاوت له برکته پر خپل وطن هر یو شهزاده ښکارېدو. نري بریتونه، لنډې ګیرې، مخونه لکه LCD ګروپونه، د خیاطۍ په نوو نخرو جوړې اغوستې جامې تیار لکه د فلم هلکان. یو زه پکې تراشلی مخ د دوی په خوا کې ناستوم لکه کوسا تروکمن د پښتنو منځ کې وي. موږ لا ناست نه و چې لیمه رانازله شوه. د لاس تود روغبړې له دوی سره وکړ، خو ماته یې غاړه راکړه چې د چنیل عطرو خلوص کې دماغ راخوږ کړ. زموږ سره میز ته کېناسته. وار د واره یې وویل مقصد مې ستاسو روغ لیدل. اوس چې بیا سره یو ځای شوي یاست ډېر ښه کار شوی. زه منتظر وم چې اوس به دا خپل مطلب ووایي، خو لکه ویلې سخت و. ورته مې وویل ترلې د مطلب خبره ولې نه کوې؟ وی خاندل، سترګې چت ته ونیوې، د پاس شونډې سرې په لاندې غاښو ټینګ کړ. ویل ما یوه پروژه اخیستې چې صد مې له سره پسې تللی. ما ورته وویل ته خو یې ووایه چې څه بلا دې پروژه اخیستې. موسکا یې پر شونډو راغله. ویل خوښي چیرې ده؟ زه د هغې سترګو ته ځیر شوم. زړه مې و ورته ووایم همدلته ستا په سترګو کې، خو د ملګرو په مخ کې مصلحت غلی کړم. بیا مې جوخته پوښتنه ورڅخه وکړه د ځواب جایزه. هغې بیا خپله پورته شونډه په لاندې غاښو وچیچله. وریځې په نوبت داسې پورته ښکته واړتولې لکه مدهورۍ چې د رقص په اوج کې وي. وک سره یې اوږدې ګوتې تېرې کړې او د زلفو یوه غونچه یې په 2 ګوتو کې راونیوله. همداسې یوه شیبه نیولې وه، بیا یې ایله کړه. مفهوم اخیستل ترې بیخي اسان و. لومړی یوه کوچنۍ خوښي او بیا د اندېښنو داسې څپې لاندې کړم چې رنګ مې خدای او دې ملګرو لیده، خو دواړو غومبري مې داسې راته سره شول لکه سرې سکروټې. تا به ویل سره لمبه غشي ترې توغېږي. لیمه د خاموشۍ څخه چغې وهونکې دې نندارې ته یوه شیبه ولاړه وه. په لنډو یې وویل 6 میاشتې وخت لرو، بیا به همدلته ځوابونه راوړو. دا پوښتنه دستي نه ځوابېده، شد او مد یې غوښتل.